د ادب او فرهنګ درنو مینوالو، ښاغلی صدیق کاوون طوفاني د شعر او ادب په غوړېدلې نړۍ کې هغه پیاوړی وتلی او پیژندل شوی لیکوال او شاعر دی چې د ده په شعرونو کې هنري او ادبي ښکلا، لوړ انساني او ټولنیز مفاهیم او خیالونه، سمبولونه، تصویرونه، تشبیهات، کنایات، پاک او سپیڅلي احساسات، جذبات او عواطف په ډیره خوږه، ساده او سلیسه ژبه په رنګین او ظریفانه بڼه انځور شوي دي. ما د ښاغلي صدیق کاوون طوفاني یو خوندور او په زړه پورې شعر انتخاب کړی دی. تاسو د ادب او شعر مینانو ته یې ډالۍ کوم. د شعر عنوان دی د یاقوتو سیند. پسرلیه که راځې نو سره ګلونه دې هیر نشي، پسرلیه که راځې نو سره ګلونه دې هیر نشي، د شهیدو ګلغوټیو مزارونه دې هیر نشي. د غاټولو په رګونو د سرو وینو طوفان سم شو، د غاټولو په رګونو د سرو وینو طوفان سم شو، د خمار دنیا چپه شوه خو جامونه دې هیر نشي. سره لمبه شوله راتاوه د بخدي کنډوالونه، سره لمبه شوله راتاوه د بخدي کنډوالونه، د زردش کور ته چې راغلې نو اورونه دې هیر نشي. د وطن د پیغلې سور خال د زلمو د پګړۍ ګل کړه، د وطن د پیغلې سور خال د زلمو د پګړۍ ګل کړه، د نشي په خم کې پریوزه خو ننګونه دې هیر نشي. د سارا په هره تیږه د لاله ډیوې کړه بلې، د سارا په هره تیږه د لاله ډیوې کړه بلې، په باغونو چې تیریږي نو ډاګونه دې هیر نشي. د خیبر په خړو تیږو د یاقوتو سیند روان کړه، د خیبر په خړو تیږو د یاقوتو سیند روان کړه، د پامیر د سرو غوټیو پیغامونه دې هیر نشي. ټول وطن ارغواني شو د سره ګل له تنفسه، ټول وطن ارغواني شو د سره ګل له تنفسه، پسرلیه که راځې نو سنګرونه دې هیر نشي. پسرلیه که راځې نو سره ګلونه دې هیر نشي، پسرلیه که راځې نو سره ګلونه دې هیر نشي، د شهیدو ګلغوټیو مزارونه دې هیر نشي، د شهیدو ګلغوټیو مزارونه دې هیر نشي.